अस्सलाम वालेकुम नाजरीन तासु गोरे बासिन खबर ज़हीम शाहिद जान ज़ेब त खबर सर टिकी द वज़ीर आज़म सरा द अमरीकी सरमायाकार वफद लीजना पाकिस्तान की दौरा बाहु डालो सरमायाकारी ख्वाहिश ज़ाहिरा करे सदर आसफ जरदारी मुतनाज़ पीका बिल दस्तखत करे दगा बिल कानून जोड़ शवे द खबर तफसील द वज़ीर आज़म सरा द अमरीकी सरमायाकार वफद लीजना पाकिस्तान की दौरा बाहु डालो सरमायाकारी ख्वाहिश ज़ाहिरा करे د وزیر اعظم شهباز شریف سره د امریکای سرمایه‌کارو یو وفد لیدنه وکړه چې مشري د ټیکساس هیج فنډ منیجر د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ نږدې تجارتي ملګری جوینټ بیچ کوله. وفد په پاکستان کې د مختلفو برخو کې د عربو ډالو سرمایه‌کاري خواهش ظاهره کړې. دغه اعلی سطح امریکایي وفد 2 ورځې سفر لپاره پاکستان ته راغلی و چې وزیر اعظم سره د لیدنې پر مهال د پاکستان اقتصادي صلاحیت سرمایه‌کارو ته اسانتیاګانې وستایلې. جنری بیچ ویل امریکای سرمایه‌کار د مصنوعي ذهانت، معدنیاتو، انرژي او ریل اسټیټ په مختلفو برخو کې د سرمایه‌کارانو فرصتونه ارزوي. هغه د پاکستان لپاره د نوې تعمیراتي ټکنالوژي معرفي کولو کې دلچسپي ظاهره کړه چې په مرسته یې په یو میاشت کې د دیش منځله عمارت جوړېدی شي. هغه زیاته کړه چې امریکا په پاکستان کې سرمایه‌کار ته سنجیده ده د دواړو ملکونو ترمنځ اقتصادي همکارو ته نوی آغاز ورکول کیږي. هغه ویل د جو بایډن انتظامیه په وخت کې د رابطو خلاګانې رامخته شوې وي چې اوسنۍ قیادت به دا خلاګانې ختمول کوشش کوي. د امریکایي وفد دا سفر د پاکستان لپاره د اقتصادي فرصتونو د وادي او دوه طرفه تجارتي تعلقات د مضبوطولو په لور یو مثبت قدم ګڼل کیږي. صدر آصف زرداری په متنازع پیکا بل دستخط کړی دغه بل قانون جوړ شوی. صدر آصف زرداری په متنازع پیکا بل دستخط کړی چې ورسره دغه بل وس قانون جوړ شوی دی. صدر مملکت ډیجیټل نیشن بل باندې هم دستخط کړی. دغه دواړه بیلونه یعنی پیکا بل 2025 او ډیجیټل نیشن بل د قومي اسمبلی سینټ نه پاس شوی وو. صافیانو پیکا بل باندې تحفظانو اظهار کړی او د بل په خلاف سخت احتجاج هم کړی وو. دینه مخکې د اسرائیل خوا ویل شوي وو چې صدر مملکت آصف زرداری په دې یک دستخط کولو نه مخکې صحافتي تنظیمونو اعتماد کې اخیستو هدایت هم کړی وو. پارلیماني رپورټر اسوسییشن د جیو امیر مولانا فضل الرحمن ته کردار ادا کولو درخواست کړی و او هغه یې په دې حواله صدر مملکت سره رابطه هم کړې وه او صدر مملکت د صحافیانو تحفظاتو نه خبر کړی و. داسې مزید خبرونو لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.